پکتیا کې د سید کرم لین ته غځېدلې دوه لینه سړک د جوړولو چارې یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. د پیل دغو مراسمو ته د پکتیا سیمه ییز چارواکي او قومي مخور راغلي وو. د ګردیز خروال وایي دغه سړک د 28 میلیونه افغانیو په ارزښت داوطلبۍ ته سپارل شوی و چې له ډلې یو کورنی شرکت ګټونکی اعلان کړ. دا سړک دوه لینه سړک دی، مابین کې ګلدان لري، یو طرف او بل طرف ته بیالې لري او دغه سړک ټول اوږدوالی یې 700 متره کیږي او د ښاروالۍ له طرفه کوم شرکت چې برنده شوی او کامیاب شوی دی اعلان ته مو چې ورکړی و تقریبا په 28 میلیونه افغانیو باندې او دغه سړک د مهراب نور شرکت له طرفه جوړیږي. د ښاروالۍ له طرفه ورته که مسلکي انجینران ګمارل شوي دي، وخت په وخت به یې نظارت او څارنه کوي تر څو ښه سړک جوړ کړي. د پکتیا هم خلک د دې سړک جوړولو ته خوښ دي او وایي ښار به ورسره ښکلی او ګڼه ګوڼه به کمه شي. په دې سړک سره به د دې مرکز د ګردیز ازدحام چې کوم دی دلته ډېر دا به انشاءالله کم شي، ولې چې دغه سړک د جوړېدو سره به خلک ډېر سهولت لاسته راوړي او د ښار ښکلا به لاسته راوړي. د ډېر مشکلات سره د ښار مخامخ ولې د زموږ ښار ډېر وړوکی ښار ده، نظر په نورو ولایتو ته چې لاړ شي دا داسې د ولسوالۍ ښار په اساس هم نه ده، بلکې دا زون و، دا زون و. خوست ته یې وګوره، پکتیکا ته یې وګوره، غزني ته یې وګوره، ولې ورسه حقل به ورته کار نه کوي. خو ولې چې دلته بدبختانه چا کار ونه کړ. د دغه ښاروال په راتګ سره به انشاءالله امید خدای ته لرو چې دا یو سړک خو ځکه نور کارونه به هم انشاءالله پرمختګ وکړي او نور ښار به هم انشاءالله پراخوالی پیدا کړي. د عام المنفعه کارونو په ایجاد سره د ولس او حکومت ترمنځ ورځ تر بلې واټن کمیږي. ولسونه د داسې پروژو په ترسره کېدو له حکومت سره څنګ په څنګ د همکارۍ په ډول درېږي. د ګټونکي شرکت استازی د یاد سړک کیفیت په اړه بشپړ ډاډ ورکوي چې چارې به یې معیاري پر مخ وړل کېږي. نوموړی زیاتوي چې په یاده پروژه کې به د پکتیا ولایت اوسېدونکي په دنده ګماري. پکتیاوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله په لوړ کیفیت په معیاري ډول د ښاروالۍ د ډیزاین او نقشې په مطابق باندې به دا سړک جوړیږي او دا وعده ورکوو پکتیاوالو ته چې د پکتیا د اقلیم په اړه لکه هوا په یخېدو د موږ کوشش کوو چې انشاءالله دا پروژه زر تر زره تکمیله کړو. له تیرو 3 کلونو راهیسې پکتیا ولایت کې د ښار ښکلا، بیا رغونې، د نویو پروژو د رامنځته کولو او په ټوله کې د آبادۍ کارونو ته ځانګړې پاملرنه شوې چې د ښار بڼه ورسره کاملا بدله شوې ده. د اسلامي امارت مسؤلین تل په هڅه کې دي چې د هیواد په هرې کوچنۍ او لویو پروژه کې ځوانانو ته د کار زمینې رامنځته کړي. محمد عمر ځواک، حریت نیوز، پکتیا.